دې عصري زمانه کې کورونه غټ شول، کچا کورونه په پښو باندې بدل شول، بنګلې او عمارتونه جوړ شول، لیکن کورنۍ پکې واړه شوې. نن غټه کورنۍ یو ځای ژوند نشي سره کولی، اتفاق پکې ختم شول، مینو محبت له منځه ولاړل، په مادي امکاناتو ډیر شول، لیکن د کورنۍ انسانانو د کورنۍ د غړو در مابینځ د قریبانو در مابینځ هغه پخوانی مینه او محبت نن په دوربین کې هم نه ښکاره کېږي. د عصري دنیا یو برکت دا دی، ډاکټري او طب دا ډېر په مخ باندې ولاړی. هره ګلۍ، هره کوڅه، هر کلی کې میډیکل خلاص، په هر بازار کې د ښار هسپتالونه موجود دي، لیکن صحت او روغتیا نور هم خرابه شول. هسپتالونه ډېر شول، شفاخانې او روغتونونه ډېر شول، درمل او دواوې ډېرې شولې، خو د خلکو بدني او رواني روغتیاوې د په پخوا په پرتله نورې هم زیاتې شوې او هم خلک کمزوري شول. پیسې زیاتې شوې خو خیرات او صدقه دا پکې کمه شول. خلکو عاید ډېر دی، ډېرې پیسې خلک ګټي، کرایې ورله را روانې، هر سړی د ډېرو په کوشش کې دی چې لا نورې هم زیاتې شي، خو د نورو سره د مرستې، د کومک او د سخاوت روحیه هغه بیخي له خلکو ووتله. بیخي دا د ورته تاوان ښکاره کېږي چې زه د خیر و خیرات وکړم. معلومات زیات شو خو پوهه او حکمت کم شو. موږ پیژندو، معلومات لرو، هر څه پیژندو، د ژوند په چارو کې له پوهې او عقل سم استفاده نشو کولی. برجای د سمې پرېکړې غلطه پرېکړه قومونه کوي. یو کشر نه به څه ګیلایي، د یو کور نه به څه ګیلایي، ګرد د کلي په غلطه باندې ساعتونه، ګړۍ، واچ یا هر څه چې تاسو ته وایاست، دیواله والا او رنګه رنګه شول، د کرنټ او د بجلۍ والا، د شمسي والا او غیره وغیره، او قیمتي شول. خو موږ د وخت په سم استعمال نه پوهېږو. وخت مې په بې ځایه ځایو کې تېرېږي، د سپیانو په جنګولو، د کرمبوډ او د پتو او نون د ګیمو، د کمپیوټري ګیمو، د ټلیفونو ګیمو، آنلاین وغیره وغیره. مجازي ملګري خورا زیات شول، لیکن حقیقي خیرخواه دوستان هغه ورک شول. فیسبوک مو له ملګرو ډک دی، نورې شبکې زرګونه ملګري لرو، لیکن زما په دردمند، زما خیرخواه، زما هغه د آخرت غم د چا سره ورسره، زما د خدای په حضور کې د پیشي خبرې د چا سره ورسره بیخي ګرسر په دوربین کې څوک نه ښکاره کېږي. الله رب العزت موږ ته د ښې خاتمې پر ایمان باندې د مرګ او د آخر وخت کې د رسوایي او د الله د عذاب چې دی الله پاک زموږ حفاظت وکړي. خدای دی خیر کوي. خدای نه کرده چې اسباب او د مادیات د دنیا د زموږ د دې سبب نسی چې اخلاقی زوال، د اسلام څخه بیزاری، د ایمان څخه لرې والی او اخر ته د ایمان در هر څه تیر شو. لکه نن چې زموږ ټولنه او معاشره د دې خلکو